السلام نن د فروری ولسم تاریخ دی د خالي ورځ ده او ماسخوتن دی دا تقریبا 9 بجې دي په ما باندې کوم خره خپل کې خو دې چې دلته راغلی په دې یخنۍ کې خر دا دی چې دا پل به دغه ځای دی دا ما تاسو ته یو څو دقیقې ښوولې د ټاور برج وایي تاریخي د دې خپل یو دغه دی بزرګي ده او مشري ده یو ګوسن دی د هغې دغه دی په دې کې چې دې ته غټ کمال دی هغه دغه دی دا په دې منځ کې چې نیمې کې او دا نیم یو طرف ته لاړ شي نیم بل طرف ته لاړ شي د دې نن په نیمې باندې دغه پروګرام دی زه راغلی چې تاسو ته ریکارډ کوم بیا د دې وس چې دا کم مکینیکل سیټ دی بریک باندې کار کوي چې کوم څه دی هغه کوم نظام دی چې هغه دا اوچتوي نیم یو طرف ته لاړ شي نیم بل طرف ته زه هم چې دا زه تاسو ته وښیم نو دې لپاره زه راغلی یم او زه دغه کوم چې یاره دا تاسو ته وښیم نو زه دې راغلی یم ماسخوتن دی 9 بجې دي This young man helped me in this cold weather. I'm very thankful to him. دا ټاور برج دی د دې زه تاسو ته دغه ښیم او بیا به زه تاسو ته د دې هغه مکینیکل سیټ اپ ښیم چې دا څنګه دا کوي ټاور برج دا ډېر زوړ دی چې څومره زوړ دی دومره دروند دی دونه مشهور دی او دونه په دې باندې دا چې چا ډیزاین کړی و هغه انجینیر کوم ارکیټیکچر چې و هغه هم بختور و د غټو دماغو مالک و او چې کوم انجینیر بیا هغه ډرایینګز ته یو عملي شکل ورکړی دی هغه بیا بلشنده کمال سړی و او د دې چې کوم دننه بیا زه تاسو ته دغه ښیم هغه به بیا تاسو ووینئ چې یاره دا په کوم هنر باندې دا پل نیم یو طرف ته ځي نیم بل طرف ته ځي بنیادي زما دغه هغه دی چې دغه سټوري به تاسو ته ښیم چې یاره دا څنګه سپلټ شي په دوو کې او بیا چې کوم نیم یو طرف ته لاړ شي نیم بل طرف ته لاړ شي دا نن زه تاسو ته دا ده انټری دغه ده دا لیکلي ایکسپلور انساید ټاور برج ګورئ ورته او دا بیا چې کوم دی نو دغه کېږي او دې کې خلک ورننوځي د شي رسوم بیا دا دی او دا ګورئ ورته دا دی دې ځای چې کوم دی که نه خپله یو دغه دی او دا بیا په دې ځای باندې Thank you dear. شما ته وینم زما دا موبایل دلته نیولې او ما دغه جوړ کړو چې کوم نه تhank you very much نوجوانو بڑی مهرباني دغه والا دغه چې بیا راځي نو دغه دوه په کې څه تیرېدلی شي او چې کوم په دغه باندې دا دنګ دغه لګېدلي دا په دې کې بیا چې تیرېږي نو هغې ته دغه کې دا کوم نه ما تاسو ته وښو که نه دغه زړه رڼا چې راځي نو په دغه ځای کې چې کوم دی نو بیا دا پورته شي او دا په پیسو کې بدل شي نو دا به زه تاسو ته دا ښیم چې دا څنګه کېږي هغه ما چې باید زه تاسو ته دا وښیم چې دا پل څنګه پورته کېږي لکه د دې کې دننه بیا د دې مکینیکل سیټ اپ دی دننه په دې کې ټکټ والې ورننوځي نو هغه ما بوډا ته خو ارزاني خو دې نور ته خو بیا ګران دي کوټې نو دغه به زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه دی نو دلته دا دغه دی دا دې ټکټ انټرسټ دی یو څه بل څه دا ډېر داسې مزهدار ځای دی نو زه نن ماسخوتن دې ته راغلی یم یخني ده خو دلته اوس هم دوه مخلوق ګرځي چې څه یې وایم ماسخوتن دی بلکل دا ګورئ
هغه دی روان شو ګوره او دی یوس ورو ګوره هغه دغه زړې رڼا سره زه ولاړم ګوره ورته دا د دې ونر په دې کې چې غټه کښته یې راوځي لکه غټ جهاز راوړي هغه دا ورته دا چې ګوره دا ګوره دا دی اوچت شو او په دې کې اوس کوم غټ دغه جهازي لکه کروز ټایپ هغه بیا په دې کې راتېرېږي نو بیا هغه په تېرېدی شي کله چې دا ښکته وي نو بیا نشي کېدی ګوره دا زه د شپاړسم په دې یخنه کې د دې لپاره راغلم چې دا تاسو ته وښیم چې دا د ټاور بریج یو رنګ دا دی ګوره د دې په شا باندې یو غټ میکانیکل سیستم کار کوي دا هغې کې انجن روم ورته وایي به زه بیا تاسو ته ورننه زما تاسو ته ښیم چې دا انجن و چې دا یې اوچت دغه جاز پکې راووت دا پکې نشي د دې د راوتو لپاره دا دغه پورته شي دا پکې راوځي دا راوتو نو دا بیا ځي کوو زما کوشش په زه یو لګېدو کې دا داسې وشي چې اکثر بعضې وخت داسې وشي چې دا کینسل هم شي لکه ته راشي په هغه چونکې دا شپ ټایم بدل شي نو دوی بیا هغه پروګرام کینسل کړي بیا نه کېږي خو دا قسمت د په شا باندې کوم نظام کار کوي بیا ځان له یو دغه دی دا دلته ورننوځم ستاسو دپاره او دا 206 دا چې کوم نن 200 شپږ د پاسه 200 خو دا پړوي په دې وځ ورخېږم The young man told me lovely man smile face thank you very much okay او دا په څه په دې ورخېږم او تاسو به دا خین تاسو ته به دا خین چې دا سړي دا ګورې وته अनि TXZ Edward Prince of Wales lays the foundation stone for Tower Bridge. The likali which are the there was a bacha show that come then Edward one that a away out there come then a bacha show that are Victoria's View the Maka Victoria's View the Agade the Padiki come then but they pull over the Hijam تاسو ته وایم چې دا سړي ګورئ ماته دا ټاور بریج دی دا هغه دغه خلک یې ښوولی دی چې کوم په دې کې کار کړی دی لکه دا په دې کې ډېر خلک دغه شي دا وایي 1886 په دې باندې کار شوی دا دغه شی او دا هغه مزدورانو خو د دې خلکو دا کار ښه دی چې چا سروس ورکړی هغوی یاد ساتلی دي دا ته کمال خبره ده او دا بیا دغه د یخولې دا په دې کې د تاریخ دی تhank you dear او دا بیا دا د ګوره نن زه تاسو ته یو نوی مزاح ښیم دا دی ټاور بریج او دا میخونه نه دي ریفر چې ورته وایي دا په دې کې 1 کروړ 10 لکه استعمال شوي دي 1 کروړ 10 لکه
په دې کې صرف د میخونه د پټي چوته و چې دا د دوه مخ نه وټکولی شي دغه شي دا د ټاور برج ګورئ دا په دې کې زه پورته روان یم کله کوشش مې کړې چې په انګریزي کې زه ولیکم دا به تاسو په پښتو کې بیانوم دا د سطر راخته دا دې ځای د دې نه راوکړئ دا بیا continue this way. Okay. Open on 30th June 1894. دا لیکل دي دا اتلس سوه او یعنې په شپږ کم 1900 کې دا بیا په دشم جرمني کې ولاړ شوی دا ده په ټاور برج دا دی Victoria, who was the at the time, thought it was very ugly. He was sticking with this idea. And I think his only concession was the fact that he was going to paint it brown, as you see, because that was Queen Victoria's favourite colour. It took 8 years to build. A year into construction, Horace Jones died, and the gentleman on the end here, John Mothbarry, he to go. 1976, it got changed for electric engines. The new engines, although they do a fraction of the work of the old ones, introduced in 1894 and worked all the way through to 1952. Then in December 1952, on the south side, the watchman had fallen asleep. A bus got onto the bridge, didn't realise it was about to open until it did. It was a 30-centimetre gap, but it was also a 2-metre drop. This is the architect, huh? Yeah. The architect, All the steam engines, the architect, the second architect. Thank you very much. Thank you very much. دا دلته دغه کوي او ډېر مزهدار زما دا دغه دی ګورئ ورته دا دغه دی دا داسې دلته بیا دا دغه دی دې ته ګورئ ولاړ یم دې ته واک وایي او دا دغه دی دا د پل بالکل په دغه باندې ولاړ یم او زه مخکې زه دغه ته ولاړ ما پسې کې دغه دی دا ګورئ ورته دا دی خو یو خپل شي دی یو خپل دغه ورکول دا یو ځان دی یو مزه ده پوه شوې Oh, that's our Tor West Walkway. Da. Oh, da. Da. Dera dunia dela rakhale da da shami da. Glass walkway chor kare. Gore bata. Da. Da. Da landi. Da pulle obe aga landi badi. دا چې دغه ځان سونو چته لکه د وبونو سونو چته او دغه نه سونو چته دا داخل جست زه په دې کې کېناستم نه بسم الله زه په دې کې کېناستم دا چې کوم دی نو دا د دې وبونه 240 متره اوچت او دا د دې سړک نه څلور دېرش متره اوچت دی دا شیشه ده په دې صنعت په دې دنیا کې دا لار ده دلته دغه دی چې چاته مو وایي دا د دې واک وی ده Okay. Height of this point. So from here we are about 110 feet. دنیا له پدې کې دا دغه دی ما چې زه نن تاسو ته نن دا وښیم زه په دې پل کې پورته ګرځم دا په اته کاله کې جوړ شوی دی او څه 11,000 ټنه په دې کې وسپنه استعمال شوې دا وسپنه چې کوم ده دا 11,000 ټنه استعمال شوې ده 11,000 11,000 ټنه په دې کې وسپنه ده ګورئ ورته دغه ویسټ واک وی دا دغه داسې ډېره مزداره ده او په دې کې دا ځینې دا د دې غاړې ته دا دغه دی د ایشپ بلفاسټ دغه ته ولاړ دی دا به تاسو ته ښوولی په دې نن دلته ښوولی دغه سپین بلډینګ چې ښکاري دا دغه په دې کې 432 کاریګرانو مزدورانو کار کړی دی دا څه 15 ټیکهدارانو یې ټیکه اخیستې وه
او د دې چې کوم د ارکیټیکټ د هغه نوم سر هورس جونز او د انجینیر نوم چې هغه سر جان وولف بیری دا د انجینیر او ډېر داسې دا video and here all the situation I want to show you on my YouTube channel to the people, Pashto people. I had this young man help me. Agore. Agalan de agada kai nahi. Daga zaki zawala or daga sara. او ما تاسو د ماسوتن خو دا زه د بیا د ورځې راغلم د شپې خدای بیا بندي کنه او کولاویدو د شپې کولاویدو د شپې راغلم او دا مخکې د سې لکه خلکو ته پبلک ته دا نو کول او دا په 1982 ان په 1902 یم کې دا بیا د سې لکه دا ټورست پارټي جوړ شو دغه شو لکه اوس خلک راځي او دغه کې مخکې دا یو دغه سکیور او سیکرټ ځای دا دنیا په دې کې ولاړه ده لکه داسې دی لکه دا چې پارک یو دغه دا دی یو هغه دی پوه شو زه رالم په دغه کې رالم په دې کې دی په دې رالم واپس لاړم بیا به دغه چې کوم دغه دی هغې ته به ورننوځم دا دا دی دا ګوره ورته او دا موضوع ده انجن روم ته ورکوزېږم دا وزه دغه ته ځم او دا زه په دې کې روان یم ګورئ ورته په دې کې using the steps of Tower Bridge, London. ګورئ ورته You hold mine, this one, please. No. Possiamo? Yeah. Thank you. Come to me. Gen room to rawan yung gore wata. الدنيا لا خلق په دې کې کیږي ولا فلم هم جوړ ویل دلته لاندې پاولو تم کتلی او نو خو یې په مخ کې راته شو جنوب ته ګورې هغه چې دا په چتای بنیادی زما چې ونه غداوا نو هغه سټرکچر کومه تاسو اسیم خو ویل شو ما چې دې ټیکټ هغه ستې دی نه نیم پوند می ځای کړی ځای کړی خو نه دی خره انویسټمنټ دا په یو ښه کار باندې پیسې لګول دا ښه خبره په سیګریټو باندې په نشو په تماشو په دې باندې چې کوم نه پیسې خرڅ کول دا لم ګناه کوي هم او په دا قسم ډیوټیز کې دا زه خاص کر هلکانو ته یم چې پلیز نشې مه کوئ او کوم چې دغه دي دا ټول او دا په دې کې روان یم او ګورئ دا 40,000 یعنې 40,000 ګاډي چې کوم دی دا روزانه دغه کوي تھینک یو ویری مچ د دین را شو دا دغه پورته وګرځېدو په دغه په دغه محل کې وګرځېدو او دا انجن روم ته ځو دا انجن روم دی دا خلک روان دي ځم پسې روان دي دا دی دا لیکلي ګورئ ورته دا د انجن روم دی دا لاندې دی چې راغی دا انجن روم دی او دا به زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه چلېږي دا دی او دا د انجن روم دا ټاور برج 1894 دا لیکلی دی ګورئ ورته Also da se gibt noch doch sehr da kayo. Da bos bia da khe. Yeah. Aga engine de چې دا 1976 پورې لکه دا 1900 پورې د کار کړی دی دا غینه پس دا بجلی ته دغه شو او دا چې څنګه دا پر ریلګاډو کې وکړ نو دا شمتاو پرې کې چې دا دغه کېدو او دا وایي دا پکې و بلېدو سټیم به پیدا کوو دی به چې کوم دا نو دغه به اوچته وو او دا بیا چې کوم دی دلته به دا سټیم پیدا کېدو بیا به چې کوم دی نو دا کېدو دا د دې دغه سیستم چې څو دا
چې څوک د دې په بوایلر انجینیرینګ په دې پوهیږي نه هغه به زیات واقف شي زه پیسې زیات نه مخدا هغه دی او دلته به چې کوم درنه کېدو دا به بیا په دې ځای کې به چې کوم درنه کېدو پاتې دا دی دا ګورئ ورته دا دلته به ډېر سټاف او دا به پوره دا داسې انجینیرینګ یو پوره کیسه وه ګورئ ورته او دا هغه فلای ویل دې ته وایي بیا دغه به دغه کوو چې دا نظام دی چې دا کار کوي په دې باندې دا نه کوي ګورئ ورته نظام دا نه څوک انجینران یې په دې کې چې فلای ویل په یو میکانیکل سیستم کې یې سکیر دا دې باندې خلک موجود دا هغه دغه چې دا کار کوي Thank you very much. Oh, did young man help me? That's good. Da, aga shi da gore da. Engine room de. Da gore. Laka ما وچرته زه ما د لیکلو بیماری ده او زما حال دی چې ما چېرته په دا به زما په 77 کې زما خیال چې ما چېرته دا په خپله ډایري کې لیکلي د یو ارمان په حساب باندې کله چېرته دا په ما ولیده او قدرت مهربان ما چا دی که په هغه وخت کې ما چاته ویلی وی چېرې زما دا خواهشته هغو به وی چې ته لیونی خو نه خوب لیدل پکار دي او د خدای نه توکل پکار دي او زه نن په دې پول کې دننه ګرځم هغه ځای کې چې ډېر خلک به تر نه راوتی او زه ورته راننوتی یم د دې یو دغه دا دی ګورئ ورته دا دی انجن روم دا دی او دا په دې باندې خو د انجینران صاحبان پوهېږي چې داسې دغه پکې ولې تاړېږي او دا پکې ولې تاړېږي پوه شوې ډېر مزه ده پوه شوې ګورئ دا دی 1 2 3 4 دا یې څه خو ولیدي چې یاره څه کوي په دې باندې زه نه پوهېږم چونکې زه میکانیک انجینر چې زما چېرته وسته نه ده پرېوتې په دې باندې هغه هوښیاران پوه شي چې څوک په دې علم خلک دی ما خو صرف ښوول پرز دي زه یوټیوبر نو دا دی young man? Yeah. No, you come. I help you. You want your help. आप हिंदी जानते हैं? No, we speak Tamil. Okay, you speak Tamil. Yeah, Okay. from the south. Where are you from? I'm from Pakistan. Oh, okay. Yeah, one of my neighbor is Tamil. Right. So it's on video. Video. Catch come down. The engine room there. You want a picture also? Thank you. You want a picture also? No, picture was separate. I video. I want to show this young man who said that he. There was Mala Hindi Naraji, like Mucho Tordo, or do Hindi, do Tamil Jaboy, do Hindustan ki Hudula like a Jabanor. Thank you very much. Yeah. Like a Halak Palum, that Hindustan, like a Tamil Bani, Tamil Nadu. Do like Hindi Jabanor, Mucho Tordo, Tata Top. Asi da jabo paisa pa puhtano pa siya bekara makhluk bawan na napistan de gore dakhpali jabina bezaro bedaga khalak ara puhtano pa siya bawan na idar ta nazo pali sul zaman ge khalku sarda dale da دې دغه دا پستان دی ګورئ دا ټول نظام دی دا کار کوي دا دغه دی دا
اکوپمنٹ چې باندې کې استعمال شي په هغه زمانه کې دا وایي دا دی دا دی stoker clear watchman gentleman signalman په دې کې دا جاب 1976 باندې کې دا ولې چې باندې کې کوم خلکو به کار کاو ولې دا برج ماستر لکه دا دغه دا ټرچن دا نتیجه پورې دا برج ماستر لکه دا دی دغه چې دا انچارج او دا هننګ ريد بريكس دا کوکوا دلته باندې په خول کول دي سټاپ ته پاره دا دا جنۍ یاله او دا ایڈورډ ټیک فارست دا هیډ اپ مینټنس دا او دا شانته ډېر د څه خلک دا کړی پوښ خو د مزه خبردار کنه د خو خلکو د غدای چې دا صرف غټ خلک نسته دوی په دغه دی لکه کوکو سپای والا او د ټولو نمونو تصویرونه لګولې دي دا د غټ خلکو بیا علامت دی د خو خلکو دا دی اخیری دغه دی دلته لکه په بشمار جبو کې دغه د پدغه کې لیکلي دي چې شکریا پلانټینګ دراتلو ثانک یو فار یور وزټینګ په مختلفو جبو کې دغه لیکلي دي خو د پښتنو وزن څومره د ځان ډېر بازاران وای خو دا تاسو وزن دی چې په دې کې تاسو نوم نشان نشته خپکیږئ مخو چې کوم ځای د چوکه کولو دی نو زه دې ته نه ګورم چې تاسو به خپه شئ یا به دغه شی چې کول زما فرض دی زه راووتم د معنا ختم شو دا دي دوه به شو شو په یو وجه زمين لس منټه کم کړي ثانک یو بچ دا زه راووتم دا دی